سلامونه احترامات مې قبول کړئ دوستانو. یو خاوند خپل ښځه په ډیر بې دردۍ سره وجلې ده. د دې واقعې په باره کې ویل کېږي چې دا واقعه په مردان سیمه کې مخې ته راغلې ده چې دغه ښځه په کوم کار باندې وجلې دي، داسې څه ګناه کړې وه. دا ټول تفصیل به تاسو په دې ویډیو کې وګورئ. چېرته هم مزئ موږ سره د ویډیو تر اخره پاتې شئ. قدرمنو، یو ډېره افسوسناکه واقعه چې همدا اوس زموږ د نظره تېره شوله چې یو خاوند را پاڅېدلی دی، خپله ښځه یې رانیولې ده او وجلې ده. دغه خاوند سره یې خپل پلار هم یو ځای شوی و، یعنې سخر د دغه ښځې هم ورسره او ورسره یې خواښې هم وه. دا یې په شریکه رانیولې ده، په ډېر بې دردۍ سره یې وجلې ده، په ډېر بې درده مرګ باندې یې وجلې ده، یعنې ډېر زیات ظلم ورسره شوی دی. ویل کېږي چې دغه ښځه چې د خپل ورور واده ته راغلې وه، خو چې کله بیا واپس خپل کور ته لاړله نو خاوند یې کمره بنده کړې ده، رانیولې ده، د مرګ تر حده یې وښلې ده. د دغه ښځې د پلار کورنۍ هم ډېره زیاته غریبه ده او دومره افورټ نشي کولی، دومره پیسې ورسره نشته چې د مجرمانو خلاف منډې ترړې ووهي او دغه ظالمان د قانون منګولو ته وسپاري. او حکومت هم په دې باره کې غلی دی، دوی ته تر اوسه پورې امداد نه دی ورکړل شوی. یقینا چې ډېر زیات ظلم دی. افسوس چې داسې دردونکي کارونه ولې او په څه وجه باندې غریبانو سره شروع دي. که داسې مجرمانو ته، داسې شرمخانو ته سخته سزا ورکړل شي، بیا به هیڅوک هم د داسې ناروا کار کولو جرأت ونه کړي. ستاسو مننه چې تاسو موږ سره دا ویډیو تر اخره وکتله. خپل نظر را سره هم شریک کړئ چې په آینده وخت کې زموږ راتلونکي ویډیوګانې، راتلونکي معلومات تاسو ته په وخت در ورسي. تر بیا مو په لوی الله سپارم. د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. که تاسو هر څه پوښتنې لرئ موږ ته یې ضرور کمنټ کې ولیکئ. ډېره مننه. خوشحاله اوسئ. بریالي مو غواړم.